سلامونه ملګرو دا لنډه غوندې ویډیو د قام پرست ملګرو او د هغه ملګرو دپاره چې په کتابونو مین دي. سرمایه افتخار د دې کتاب نوم دی میا افتخار حسین. موږ تاسو ټول پیژنو د تیر 40 کالو راسې په پښتنه خاوره د پښتون سیاست د پښتنو دپاره په پښتون انداز کې د پښتنو په سیاسي جماعت کې ښاغلی میا افتخار کوي. د میا افتخار د ژوند قصه یا داستان حیات لایف سټوري دا کور کړی دا په دې کتاب کې سرمایه افتخار نومي کتاب کې ښاغلي عقیل یوسفزی صاحب. میا افتخار حسین هلال امتیاز دی، خپل یو زوی په خاوره په وطن په قام په سیاست قربان کړی دی، په مقدس سیاست قربان کړی دی. عقیل یوسفزی صاحب دا کتاب د میا افتخار حسین صاحب په سیاسي ذاتی او شخصي ژوند باندې لیکلی دی، یعنی د پیدا وخت نه څومره چې د سفر دی په سیاست کې تر وزیره جوړېده، د پارټۍ د مرکزي سکرټري اطلاعات او په اهمو عهدو پاتې شوی دی. دغه ټوله قصه د ژوند دغه ټوله قصه تاسو په دغه کتاب کې کتلی شئ. دا کتاب د انور خان لالا سره په پیښور کې میلاویږي او د دې ترڅنګ په شیخ شاپ نمبر 8 شیخ یاسین ټاور، ارباب روډ یونیورسيټي، ارباب روډ سټاپ یونیورسيټي روډ پېښور دلته هم میلاویږي، په کتاب کور کې هم میلاویږي. د دې نظرثانی او دوباره تدوین په دې کتاب باندې دویم نظر یا کره کتنه او دوباره تدوین یا دوباره کمپایلیشن دا ښاغلي ساجد خان باتور کړی دی. قیمت 0 روپۍ دی، کسه چې موږ ته به نسبتاً په دې زمانې په حساب سره ګران ښکاري، خو ګران کله هم نه دی. د کتاب مواد د دې موادو سره تړلی شخصیت د دې کتاب چې د چا په نوم دی نو هغه ارزي په دې چې دغه کتاب کم از کم په دغه 0 روپۍ خامخا واخیستل شي د کتاب کور نه او ځینو نورو بک سټورونو کې به هم وي. خو دا شانې موږ دغه ښاغلي په ژوند باندې ځان خبرولی شو، د ده په افکارو باندې، د ده په ذاتي جدوجهد باندې، د ده په ستړې باندې، او ظاهره ده چې په کتاب کې د ده د نظریاتو حوالې سره هم پوره مواد شته. که تاسو غواړئ چې د واټساپ د لارې د دغه کتاب کور والا سره رابطه وکړئ نو شمېرې درته زه وایم 033190860100. په اردو کې به داسې چې 0331910160 یا موږ داسې ویلی شو چې 0331980160. نو د کتاب کور ایمیل اډرس هم ورسره دی، kitabkor@gmail.com. کتاب کور به داسې لیکو چې KITAABKOR. نو په دغه دواړه اډرسونو باندې تاسو دغه کتاب ځان ته راغوښتی هم شئ په کور ناست او بیا وخت سره یو ظاهره ده چې کتاب بنده واخلي 0 روپۍ ورباندې قیمت هغه ورکړي نو بیا به ارومرو نه صرف په خپله ګوري بلکې ملګرو یارانو دوستانو د کور په خلکو به هم ګوري او تاریخي واقعات به د ملګرو سره شریکوي. دا د کتاب کم از کم د کتاب او د صاحب کتاب دغه حق وي چې ولولي څومره د په مزغو کې راغی کومه خبره درته پرېوته باید هغه نورو سره شریکه کړي.